د اسلام بناوې. د اسلام دوهمه بنا لمونځ دی. پر هر مسلمان فرض دی چې په ورځ کې 5 وخته لمونځ وکړي. دا 5 وختونه کوم وختونه دي؟ سهار، غرمه، مازدیګر، ماښام او ماخوستن. تاسو پوهیږئ په لمانځه د چا زړه او فکر آرامیږي. لمونځ څوک خدای ته ورنږدې کوي. په لمانځه کې څوک کولی سي چې له خدای څخه د خپلو مشکلاتو حل وغواړي او یا د خپل ژوند د ضرورتونو د پوره کولو کومک ځنې وغواړي. خدای خپلو بندګانو ته وایي تاسې زما څخه شیان وغواړئ زه یې درکوم. او بل ځای خدای جل جلاله خپل بنده ته وایي کله چې ته ما یاد کړې نو زه هم تا یادوم. د مسلمان لپاره لمونځ کول ډیر ضروری دی ځکه د قیامت په ورځ اول سوال چې له یو مسلمان څخه به کیږي هغه به د لمانځه وي او ځینې وبه پوښتل سي چې تا لمونځ کاوه که یا؟ تاسو پوهیږئ خدای زموږ لمونځ ته هیڅ ضرورت نه لري. لمونځ زموږ د انسانانو لپاره دی او هغه هم په دې چې د لوی او قادر خدای سره خپل کنکشن او خپلې اړیکې ټینګې وساتو. موږ په ژوند کې الله ته ډیر ضرورت لرو او په همدې خاطر باید د الله سره په تماس کې واوسو. زموږ ګران پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ویلی دی د یو چا د کور وڅنګ ته که یو مانده بهیږي او د دې کور خاوند په ورځ کې 5 وخته په دې مانده کې ولمبیږي نو آیا د دې نفر پر بدن به خیره پاته سي؟ خلکو ورته وویل یا پر بدن یې هیڅ خیره نه پاتیږي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویل دا عینا داسې دی لکه یو څوک چې 5 وخته لمونځ کوي. خدای په لمانځه د مسلمانانو ګناهونه پاکوي.